تاسو نه مننه کوم انجینر صاحب، خیر راغلی. خدای مو ژوندی. دا واقعا یو لوی خدمت دی په سطح د منطقه ووایم نو چې اولین پروژه ده چې تاسو اوس یې آغاز یې د 22مې نه کوئ. نو دغه نور څه چې تشریحات لري تاسو نه واورو چې دغه دا څه شی دی، او په دې خاطر خلکو ته حد اقل خلکو ته آګاهي چې همدا اوس غیر معیاري سپټیکونه او دا شیونه جوړه دي. ډېره مننه جناب رئیس. الله ژوندی ده، ستا د ټول همکاریونه چې په 12مه ناحیه کې د موږ سره کړي دي او په 22مه ناحیه کې موږ سره کې ډېره مننه. الله دې ژوندی لره. غواړم پروژه باندې لږ رڼا واچوم. زموږ پروژه چې ده 22مه او 12مه ناحیې ته به پاکې صحي منرال واټر اوبه ورکوي، او دغه پروژه چې ده په خواوشا ملکونو کې تر اوسه نه ده تطبیق شوې. په ازبکستان او تاجکستان او ایران او پاکستان او حتی تر هند پورې دا پروژه تر اوسه پورې نه ده تطبیق شوې. اولین ځل چې دا پروژه په افغانستان کې د PPP د لارې نه د خصوصي شرکت او دولت په دواړو په شریکه باندې دغه پروژه په 22مه او 12مه ناحیه کې تطبیقوي. دغه پروژه چې تقریبا 400,000 کوره به د پوشش لاندې راولي، او دا په 3 تر 4 کال پورې به انشاءالله دغه پروژه تطبیق شي، کار به خلاص شي چې شروع ستاسو په همکاري باندې د 22مه ناحیه شروع شي. نو موږ به هر کور ته یو بکس چې هغه بکس کې هغه بکس ته سره د میټر او سره د ټولو تجهیزات او دا موږ هر کور ته ورکوو. په 22مه ناحیه کې موږ فعلا د خلکو سره د پیپ غځولو کې یا د پروژې په تطبیق کې مشکلات لرو. خلک راغلي دي سپټیک څاګانې په پیاده رو کې جوړې کړي چې دغه پیاده رو د خلکو ملکیت نه دی، دغه د دولت ملکیت دی چې خلکو ته په لاس کې ورکړی دی چې دغه کې برق او انټرنیټ او غاز او اوبه تېرې شي. چې زموږ په پروژه کې همزمان بر علاوه چې اوبه راځي انټرنیټ هم موږ راولو. نو یعنې دغه یو اروپایي سټنډرډ پروژه کېږي، برق لري، اوبه صحیح راغلي، د اروپا په سټنډرډ، د WHO په سټنډرډ انټرنیټ هم درته راځي. که چېرته څوک په دغه کې سپټیک ولري، دا سپټیک یې تخریبېږي. لکه څنګه چې تاسو په 12مه ناحیه کې دا خدمت کړی دی، اول بلاک، دویم بلاک، څلورم بلاک، دریم بلاک، دغه ستاسو په وخت کې وخت کمپلیټ شوي، تاسو سپټیکونه تخریب کړي دي، ټول مې تخریب کړي، او ستاسو د کور وداني همدغه پروژې دې هلته تطبیق کړي وو. دغه یو مهرباني وکړئ دلته یې په دې خلکو تطبیق کوئ. موږ ته که پیپ د کوڅې په مابین کې وي موږ ته مشکل نه لري، ولې سټنډرډ اجازه نه راکوي. سټنډرډ وایي موږ ته چې د اوبو پیپ باید د فاضلابو د پیپ نه حد اقل 3 متره فاصله ولري. موږ که دا خپل پیپ راوړو او د فاضلابو د څا په مخ کې تیر کړو، دا به زموږ د پروژې هغه اهمیت چې دی د بجټ ټیټ کړي. موږ مجبور یو په کوڅه کې کار وکړو. کله چې په کوڅه کې کار کوو او سبا د پیپ لیک کېږي، نو مجبور یو کانکریټ ماتو، د عمل منفعه پروژه د کانکریټ هغه خرابوو، کوڅې خرابوو. نو خلکو نه دا خواهش کوو چې خپل سپټیکونه مخکې د مخکې نه چې موږ یې تخریب کړو، خپله یې تخریب کړي. الله ژوندی لري. ډېره مننه انجینر صاحب. دا میټر دی ویلی که نه، د دې پیسه څنګه دا اوبه توزیع کوئ تاسو؟ دغه په دې کې کله زر معلومات ورکړئ. میټر چې زموږ دي دا پېشمرداخت دی، د GPRS سیستم لري. مخکې د تاسو اوبه مصرف کړئ، تاسو به اوبه اخلئ. اندکترین لاس چې په میټر کې وهل کېږي، زموږ دفتر ته یو مسج راځي چې مثال په 12مه بلاک کې په 6مه کوڅه کې 9م کور میټر کې لاس وهي، زموږ دفتر ته میسج راځي. موږ هلته مانیټور لګولي دي. که زموږ مسؤل نفر دا میسج ونه لید، همزمان په 6 ثانیو کې دا یو زنګ وهي. که زنګ یې ما نه اورېده، دغه ټول سیستم ګول کېږي. صرف دغه مسؤل نفر کور چې میټر کې لاس وهي هغه راځي چې میټر خپله موږ ته په هره دقیقه کې موږ ته میسج رالیږي. او زموږ سیستم چې دی په اولین ځل دی چې په تلمیټري سیستم سمبال دی. که احیانا اوبو ته میکروب راننوځي، موږ د اوبو تصفیه کوو، تصفیه سیستم ورته لګوو، منرال واټر کوي. که چېرته په لارې په مسیر کې د اوبو ته یو میکروب راننوځي، نو د تلمیټري سیستم موږ ته سیګنال راکوي چې په فلاني ځای کې موږ ته نقشه کې ښیي دغه ځای کې په اوبو کې میکروب دی. بیا زموږ سیستم موږ د خپل والونه لاکو د دفتر نه توکمه هغه والونه لاکېږي، میکروب وړاندې نیسو، د ذخیرې نه دوا راخوشي کوو، راځي میکروب له منځه وړي. کله چې میکروب له منځه لاړ، موږ د خپل سیستم شین چراغ لګوي چې میکروب له منځه لاړ. یعنې ټول سیستم چې دی د اروپا په سټنډرډ جوړ سیستم دی. او میټر چې دی د آلمان نه اخلو، ډېر پرمختللي میټر دي. یعنې هېڅوک نشي کولی د میټر کې لاس ووهي. مننه انجینر صاحب، ډېره مننه. خدمت کې انشاءالله.